له هغې وروسته چې د لومړي ځل لپاره مجاهدینو هیواد شوروي سرو لښکرو څخه وژغوره او له هیواد څخه یې د سرونو په قربانیو وشړل، بالاخره یو شمېر مجاهد مشران د واک په سار په هیواد کې خپلمنځي جنګونه پیل کړل چې امکان د دیو هیواد په سمتونو وپاشل شي. د خوست ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست مسؤل نوي هیواد کې د یوه داسې حکومت راتګ ته اړینه اړتیا وه چې ټول احکام یې د شریعت مطابق وي او وکولی شي هیوادوال بیرته سره په یوه ټغر کېنوي چې ولسونو دا خوبونه د شهید امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله په مشرۍ د لومړي ځل لپاره امارت پر مهال ولیدل. دوی زیاتوي اوس مهال هم هیوادوالو ته پکار ده لکه څنګه چې د اسلامي نظام راوستو کې بشمیره قربانۍ ورکړي، لا پیاوړي کېدو کې هم یو بل ته لاسونه سره ورکړي. نو موږ ته او ځوانانو ته او هر کسانو ته چې د اسلامي امارت د تاریخ نه خبر نه وي، د تېرو جنګونو نه خبر نه وي، نو هغوی خلک باید په دې باندې پوه شي چې د دې نه سپېڅلی بل ښایسته نظام موږ دپاره په افغانستان کې تر قیمت هم نشي راتلی. که دا نو همدا نظام ده، د ټولو خلکو حقوق چې دي هغه پکې مسؤون دي او خلک په چې دي که نه پکې ښه سکونت لري او هر سړی کولی شي چې که څوک ځمکه کري او که څوک موټر چلوي. نو ځوانانو ته او موږ ته د ناستو خلکو ته کوم چې په افغانستان کې یو نو د هغه خپل نظام باید موږ تقویه کړو، د دې نه باید موږ ښه حمایت وکړو. موږ ته په مخ د ځمکې هېڅوک هم دومره عزت نشي راکولی، نه یې ګاونډیان درکولی شي نه یې راکړی ده. خوستي ولسونه وایي شهید امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله او ورسره د تحریک غړي داسې رښتیني شخصیتونه و چې نه یوازې د افغانستان ولسونه بلکې د نړۍ د ټولو مسلمانانو د عزت او ابرو ساتلو ترڅنګ د حقونو غوښتلو او ورته د ازادۍ راوستو الګو یادولی شو چې د همدغو مجاهدینو د قربانیو له برکته اوس مهال په هیواد کې یو شرعي نظام حاکم دی. د اسلامي امارت مخکې نظام چې تلو محمد عمر په وخت کې هغه ډېر ښکلی نظام و، ښه نظام و. هغه مخکې زورواکي ختم شوه او په دا وخت کې ښه وخت روای. هغه فسادګر هغه زورور چې د منطقه یې نیولې وه هغه د منځه لوړله. الحمدلله ښه وخت ښه حکومت رغولی دی، هیڅ شی نشته، ډېر امن او امان دی چې هر ځای ته ځې او دا فکر به نه کوي چې یا ډور ده یا څه شی دی یا څه شی دی، یا زه تلای شي. همدارنګه دوی زیاتوي د مرحوم ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله په مشرۍ د اسلامي تحریک له پیل مخکې د افغانستان د نورو ولایتونو په رقم خوست کې هم جنګ سالارانو خپلسري زورواکي کوله چې عام ولسونه یې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي وو. دوی زیاتوي له هغې وروسته کله چې د اسلامي امارت د لومړي ځل لپاره په هیواد کې واک ته ورسید، خلکو د آرام ساه واخیسته ځکه چې اسلامي امارت د ټولو هیوادوالو لپاره د یوه عادلانه شرعي نظام بنسټ ډبره کېښوده. لوی ملا صاحب خو یوازې د افغانستان دپاره نه بلکې د ټولو امت مسلمه دپاره یو رحمت و، یو مجدد و. اوس وخت کې ضرورت دی چې لکه څرنګه دوی په سختو حالاتو کې امارت راپورته کړل او قربانۍ یې ورکړلې او ډېر سخت کړاوونو څخه د نظام را تېر کړلو. اوس ضرورت دی چې دغه نظام ته او د ده فکر ته کار وکړي تر څو دغه فکر ژوندی وساتلی شي او راتلونکي نسلونه په دغه فکر باندې دایم اوسیږي او د دوی په فکر باید ختم نشي. دا هغه یو مشر و چې د افغانستان د نړۍ د ټولو اسلامي مملکتونو لپاره د مسلمانانو د حق او د مسلمانانو د عزت او د وقار نه دفاع کړې ده، بلکې دا د الله د رسول د لارې مل رهبر و. نن الحمدلله موږ د هغوی قربانیو په افتخار سره نن په وطن کې د وطن په د اسلام تر سیوري لاندې ژوند کوو، ډېر په ارامه فضا کې ژوند کوو. دا هغه برکتونه دي چې نن موږ ولسونه تر یو چتر لاندې یو او په یووالي باندې سره برابر شوي یو. باید یاده شي چې اسلامي امارت د لومړي ځل لپاره د شهید امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله په مشرۍ د 1994 میلادي کال وروستیو کې له هیواده د خپلمنځي جنګونو خلاصون او د خلکو حسین په مخه له کندهار څخه خپل تحریک پیل کړ چې په 1996 میلادي کال کې کابل هم تر خپل تسلط لاندې راوست او له هغې وروسته تر 2001 میلادي کال پورې واکمني درلوده.